د کهانۍ شروعات د یو جزیرې نه کیږي کوم چې د سمندر په منځ کې موجود وي او دې کې څه خلک اوسي. په اصل کې دنیا د زومبیزو په وجه باندې تباه شوې ده او واحد دا یو جزیره پاتې ده. ولې چې د دې نه ګل چاپیره سمندر دی، د دې وجې نه زومبیز دلته کې راتلی نشي. دلته کې موږ د سپایک نومې یو ماشوم وینو. نو د دې پلار جیمي راپاسی ورته وایي چې نن به موږ مین لینډ ته ځو. دا سپایک ته خوستل غواړي چې مین لینډ کې څنګه زومبیز دي او دې نه یو بهادر ماشوم جوړول غواړي. خیر کله چې دیو ناشتې ته کیني نو د سپایک مور ورته آواز ولګوي. جیمي او سپایک بره ورشي. د سپایک مور ډیره زیاته بیماره وي او سپایک ته وایي چې ته خو نن ډیر وختي پاسېدي. نو جیمي ورته وایي چې زه سپایک مین لینډ ته بوتلل غواړم. په دې باندې د سپایک مور ډیره زیاته غوسه شي ولې چې مین لینډ د سپایک دپاره ډیر خطرناک دی. د سپایک مور ورته وایي چې زه مې زوی دومره خطرناک ځای ته لیږل نه غواړم ولې چې دا لا ماشوم دی. خو جیمي د دې خبره نه مني او بیا دلته نه لاندې کوشي. سپایک خپله مور سمجاو کی چې موږ مین لینډ ته نه ځو او بیا خپله مور باندې کمبل خور کې ودې کی. د دې نه بعد چې لاندې راشي نو دلته کې د سیم نومې یو کس راغلی وي کوم چې سپایک ته څه اسلحه ورکړي. ورته وایي چې د دې په ذریعه باندې به زومبیز وژني. د دې نه بعد دواړه راوځي. د کلي د خلکو نظر چې په سپایک باندې ولګي چې مین لینډ ته روان دی نو ټول ډیر زیات خوشحاله وي. سپایک هم ډیر خوشحاله وي ولې چې کوم ماشوم مین لینډ ته لاړ شي نو هغه بیا د غټو خلکو کیټګرۍ کې راځي. د دې نه بعد چې کله د کلي دروازې ته ورسي نو د جیني نومې ښځه دیو ته وایي چې تاسو له د ماښام نه مخکې راتلل پکار دي خو چېرته تاسو دننه رانلی نو دلته نه تاسو پسې څوک مین لینډ ته درتلی نشي. بیا ورته دروازه کولاو کي. دلته نه یو نری شانته کې لار مین لینډ ته تللی وي. دواړه د مین لینډ طرف ته روان شي. نو جیمي خپل زوی ته وایي چې موږ له زر تر زره واپس راتلل پکار دي ولې چې د ماښام په ټیم کې سمندر راوچتیږي د کم په وجه باندې چې به لاره بنده شي. په خبرو کې دواړه مین لینډ ته ورسي. سپایک په جیمي پسې روان وي. نو لاره کې دیو ته یو زومبیز میلاو شي کم چې په څلوري روان وي. جیمي سپایک ته وایي چې دا د زومبیزو یو قسم دی کم چې په څلوري ګرځي خو بیا هم ډیر خطرناک دي او د دیو د وجلې صرف یو طریقه ده د دیو سټ کې به غشې خښې. د دې نه بعد سپایک لینده راکاږي او د زومبیز نه په غشي باندې مړی ولي. خو د مرګ نه مخکې دا زومبیز چغې ووایي او بیا راوغورځېږي او مړ شي. نو د چغو په وجه باندې نور زومبیز خبر شي کم چې د دیو طرف ته را روان شي. خو جیمي په غشو باندې دیو ولي او بیا سپایک دلته نه روان کی ولې چې دی پسې شاته نور زومبیز هم راتلی شي. دغه شانته کې دیو مخکې روان وي. نو دواړه یو کور ته ورسي او بیا دې کور ته دننه شي. دننه دیو سامانونه کتل غواړي چې دې کې په جیمي باندې د زومبیز اواز ولګي. دا خپل ځان تیار کی او بیا د اواز طرف ته روان شي. دیو ګوري چې یو زومبیز الټه ځوړند شوی دی. دا زومبي ډیر زیات زخمی وي او دې نه ډیره وینه روانه وي. سپایک چې دا ویني نو ډیر زیات ګبراو شي. خو جیمي سپایک ته وایي چې ته دا زومبي مړ کا. خو سپایک ډیر زیات یریدلی وي. نو دې ټیم کې د زومبي دا رسۍ لشي او څنګه چې دیو باندې حمله کوي نو سپایک ته په غشي باندې سر وولي د کم په وجه باندې چې زومبي مړ شي. د دې نه بعد دواړه د کور نه راوځي او ځنګل کې مخکې روان وي. نو لاره کې د دیو نظر په ځنګلي بیزه باندې ولګي کومه چې زومبیزو خوړلې وي. د سپایک نظر د بیزې په سر باندې ولګي کوم چې یو ونه کې ځوړند وي. نو دا خپل پلار ته اواز کی. جیمي چې دا وویني نو ورته وایي چې دا به الپا زومبیزو خوړلې وي. جیمي سپایک ته وایي چې د زومبیزو کې یو قسم دی کوم ته چې الپا ویلی کیږي. دا ډیر طاقتور وي او ډیر سمجدار هم وي. الپا د دې ټولو زومبیزو مشري کوي او موږ له زر تر زره دلته نه وتل پکار دي ولې چې د ایریا کې به الپا موجود وي. نو دواړه واپس د خپل کلي طرف ته روان شي. خو لاره کې د دیو نظر په الپا او په نورو زومبیزو باندې ولګي او د دیو طرف ته رامنډې شروع کی. نو جیمي او سپایک واپس د ځنګل طرف ته منډه کی. یو زومبي دیو ته نږدې شي. نو جیمي په غشي باندې ولي او بیا مخکې منډې وهي. دواړه په منډه باندې یو کور ته ورسي. خو دیو پسې شاته ډیر زومبیز لګېدلي وي. دیو هم دې کور ته راورسي. جیمي دا زومبیز په غشو باندې ولي او بیا په څه ناسه طریقه باندې د کور چت ته وخیږي. زومبیز لاندې کور کې ګرځي خو په دیو باندې د زومبیزو نظر ونه لګي. دغه شانته کې لږ ټیم تیر شي. جیمي د بره نه ګوري نو اوس هم الپا د دیو په لاره کې موجود وي. د دې وجې نه جیمي دلته کې د شپې تیرولو فیصله وکړي. خیر د شپې نه سپایک ته ځنګل کې اور ښکاره شي. نو دا د خپل پلار نه د دې اور په باره کې تپوس وکړي. خو جیمي د دې په باره کې سپایک ته څه ونه وایي. ورته وایي چې ماته د دې اور په باره کې څه پته نشته. څه ټیم پس چې کله دواړه وده شي نو د کور خوا کې ځنګلي بیزې منډې وهي د کم په وجه باندې چې ځمکه وخوځي او دا کور په راغورځېدو شي. جیمي په منډه باندې سپایک د دې کور نه وباسي. جیمي بهر وګوري نو دلته کې زومبیز نه وي. د دې وجې نه دواړه واپس د خپل کلي طرف ته روان شي او بیا د سمندر په لاره باندې خپل کلي ته نږدې شي. خو دې ټیم کې د الپا نظر په دیو باندې ولګي او
د دیو طرف ته ور روان شي، خو دیو ته د الپا په باره کې څه پته نه وي. دواړه ډیر خوشاله وي چې مونږ صحیح سلامته د مینلینډ نه راووتو. دې کې د دیو نظر په الپا باندې ولګي کوم چې د دیو طرف ته رامنډه وي. جیمی او سپایک ډیر غبراو شي او د خپل کلی طرف ته منډه شروع کړي، او څنګه چې ګیټ ته نږدې شي نو خپلو خلکو ته آواز ولګوي د کم په وجه باندې چې پیرداران راویښ شي. د دیو نظر چې په زومبي باندې ولګي نو غشو باندې ولي، خو الپا یو دومره خطرناک زومبي وي چې دې باندې غش اثر نه کوي. دا بیا هم په دیو پسې ور روان وي. د دې نه بعد یو غټ غشي ته ور کیږي، او کله چې په دې باندې الپا ولي نو راوغورځيږي او مړ شي. د دې نه بعد دواړه کلي ته رادننه شي او ډیر زیات خوشاله وي. خیر سپایک چې کله کور ته راشي نو د دې کور کې سیم موجود وي. ورته وایي چې ځنګل کې یو ځای کې اور بلیدو، خو ماته د دې په باره کې څه پته نشته چې دا اور اخیر چا بلولو. نو سیم ډیر زیات حیران شي، ورته وایي چې دا اور ډاکټر بلوو. مینلینډ کې یو ډاکټر وسی کوم چې همیشه دغه شانته کې اور بلوي، خو د دې باره کې چاته څه پته نشته. دې ټیم کې د سپایک ذهن ته یو آیډیا راشي. د دې دا خیال وي خو چرته زمي بیماره مور دغه ډاکټر لبوزم نو زما مور به ټیک شي، ولې چې د دیو کلی کې ډاکټر نه وي. د دې نه بعد سپایک د خپل مور خواته لاړ شي او دلته کې وده شي. په سبا باندې چې سپایک را پاسي نو د خپل پلار نه دغه ډاکټر په باره کې تپوس وکړي. لاول خو جیمی دې ته سویل نه غواړي، خو چونکې سپایک ته بار بار تپوس کوي. جیمی ورته وایي چې یو ورځ مونږ د خوراک په تلاش کې مینلینډ ته تللي وو، نو هلته کې زموږ نظر په دغه ډاکټر باندې ولګېدو کوم چې اور بل کلی وو، او د هغه خواته بې شمېره مړي پراته وو. او بیا چې د ډاکټر نظر په مونږ باندې ولګېدو نو مونږ ته آواز وکړو، خو مونږ واپس دلته نه راوتښتېدو. سپایک ورته وایي چې زه مې مور دغه ډاکټر له بوتلل غواړم. په دې باندې جیمی له غوسه ورشي او سپایک له یو څپېړه ورکړي. ورته وایي چې مونږ پرون د مرګ نه بچ شوي وو او ته واپس مینلینډ ته تلل غواړي. خیر په سبا باندې سپایک یو دوکان کې اور ولګوي او بیا پیردارانو ته وایي چې دوکان کې اور لګېدلی دی، نو دیو د اور د وجلې دپاره ورشي. سپایک ته موقع میلاو شي او خپله مور د ګیټ باندې بهر وباسي. دغه شانته کې دواړه مینلینډ طرف ته روان وي. سپایک په هر حال کې د خپلې مور علاج کول غواړي. دغه شانته کې دیو مخکې روان وي. په لاره کې دیو باندې شپه ولګي نو اور بل کې او دلته کې وده شي. بیا سپایک خپلې مور ته وایي چې ته دننه وده شه او زه به بهر پیره ساتمه. نو سپایک بهر پیردارۍ ته کیني، خو دې ټیم کې سپایک ته خوب ورشي او وده شي. لږ ټیم پس یو زومبي دلته کې راشي او سپایک ته نږدې شي. دې نه مخکې چې دا زومبي په دې باندې حمله وکړي د سپایک مور یې ووایي او مړ یې کړي. خیر په سبا باندې چې دیو راپاسي نو دوباره سفر شروع کړي. بل خوا په مینلینډ باندې مونږ آرمي وینو. دیو پسې شاته زومبیز لګېدلي وي. دا ټول د زومبیزو نه لاندې راودانګي، خو زومبیز ډېر سیوا وي او دیو پسې لاندې راکوز شي. زومبیز په آرمي باندې حمله وکړي او دیو نه ډېر کسان انفیکټډ کړي، خو دې ټولو نه 3 کسان بچ شي او په منډه باندې سورنګ ته ورسي. دلته کې ځان پسې ګیټ بند کړي او بیا مخکې روان شي. خو د دیو قسمت دومره خراب وي چې دې سورنګ کې الریډي یو الپا موجود وي. دا په دیو باندې حمله وکړي او د یو پوجي نه سر جدا کړي او بیا په یو بل پوجي باندې حمله وکړي او مړ یې کړي. خو دریم پوجي په څه ناسه طریقه باندې دلته نه وځي. دې خوا سپایک د خپلې مور سره روان وي. نو سپایک په لاره کې شکی شي دا چې شاته وګوري نو د دیو شاته یو زومبي ولاړ وي. سپایک ورته لینده راکاږي او څنګه چې ولي نو د دې په چغو باندې نور زومبیز را خبر شي د کم په وجه باندې چې دواړه منډې شروع کړي. په منډه دیو یو ګیس سټیشن ته ورسي، خو دلته کې ګیس لیک شوی وي کم کې چې ساه اخیستل مشکله وي. او دیو پسې شاته زومبیز هم را ورسي، خو دلته کې د یو پوجي نظر په دواړو باندې ولګي. نو کړکۍ کولاو کړي او ورته وایي چې په ځمکه باندې سملی، او بیا دلته کې ډزې شروع کړي د کم په وجه باندې چې د ګیس سټیشن کې اور ولګي او ټول زومبیز مړه شي. او سپایک او د دې مور د ګیس سټیشن نه بهر راوځي. د دیو سره د پوجي هم میلاو شي. ورته وایي چې زما نوم ایریک دی. ایریک هغه پوجي وي کوم چې د الپا نه بچ شوی وي. د دې نه بعد ایریک د سپایک مور په شا کړي ولې چې دا بیماره وي او 3 واړه روان وي. لږ ټیم پس دیو یو ریل ګاډي ته ورسي. نو دلته کې د سپایک مور څه اوازونه واوري. دا د اوازونو پسې شاته لاړه شي او څنګه چې د ریل ګاډي ته دننه شي نو ګوري چې دلته کې یو فیمیل زومبي موجود وي او دا د دې د ډیلیوري ټیم وي. دا د دې زومبي مدد کول غواړي. دې ټیم کې ایریک او سپایک هم راشي. ایریک چې دا ویني نو ډیر زیات حیران شي او لږ ټیم پس د دې زومبي یو ماشوم وشي کم چې د سپایک مور راواخلي او بیا د زومبي په دیو باندې حمله کول غواړي. خو دې نه مخکې ایریک وولي او بیا د سپایک مور ته وایي چې دا ماشوم لاندې کېده، زه دا هم ختمول غواړم ولې چې دا یو زومبي دی. خو د سپایک مور داسې کول نه غواړي. ایریک ورله دمکي ورکي او بیا چې څنګه دې باندې ډزې کوي نو برنه یو زومبي راکاږي. په دې باندې دواړه ډیر زیات غبراو شي او دا عام زومبي نه وي، دا یو الپا وي ولې چې دا د ایریک نه سر جدا کی. د دې نه بعد دواړه د ریل ګاډي
نه وتل غواړي سپایک خپله مور د ریلګاډي نه بهر کړي خو دې پسې شاته الپا را روان وي سپایک یې په غشو باندې ولي خو دا یو ډیر مضبوط زومبي دی په دیو باندې غشي اثر نه کوي او دې پسې مخکې را روان وي نو سپایک د ریلګاډي نه راکوز شي او دلته نه منډه کړي خو الپا دیو پسې لګېدلی وي خو اچانک د دې په سټ باندې یو انجکشن ولګي د کم په وجه باندې چې دا په ځای ودرېږي او حرکت کولی نشي دا په اصل کې هغه ډاکټر وي کم پسې چې دیو راغلی دي ډاکټر دې دواړو ته وایي چې ما دې ته نشه چړاو کړې ده د کم په وجه چې د دې جسم سټیمه پورې کار نه کوي سپایک چې د نږدې نه ډاکټر وویني نو ډیر زیات حیران وي ولې چې د دې پوره جسم باندې وینه لګېدلې وي خو ډاکټر ورته وایي چې حیرانه کېږه مه زما په جسم باندې وینه نه بلکې پایوډین دي د کم په وجه باندې چې زومبیز ما بوی کولی نشي د دې نه بعد دا دواړه د ځان سره روان کي او خپلې ټکانې ته بوزي دلته کې دیو ګوري چې غټې غټې ستنې ولاړې وي او بیا چې لږ مخکې ورشي نو ګوري چې د انساني کوپړو یو غر جوړ شوی وي ډاکټر ورته وایي چې دا د هغه انسانانو کوپړۍ دي کوم چې مړه شوي دي او ما دلته کې جمع کړي دي خیر د شپې نه 3 واړه ناست وي نو سپایک ډاکټر ته وایي چې زما مور بیماره ده او موږ ډیر د لرې نه دلته کې راغلو چې ته زما د مور علاج وکړي نو ډاکټر چې د دې چیک اپ وکړي ورته پته ولګي چې دې ته خو کینسر دی دا د سپایک مور ته وایي چې تا ته یو ډیر خطرناک کینسر دی او په آخري سټیج کې دی تا سره دومره ټیم نشته په دې باندې سپایک ډیر زیات خپه وي ولې چې دا د خپلې مور سره ډیره مینه کوي سپایک د خپلې مور سره میلاو شي خو د شاته نه ورته ډاکټر د نشې ستن ولګوي د کم په وجه باندې چې سپایک نشه شي اصل کې دا ورته د سپایک مور ویلي وو ولې چې دا نه غواړي چې دا د خپل زوی د مخې مړه شي د دې وجې نه د ډاکټر سره ځنګل ته دننه شي او بیا ورته ډاکټر د بېهوشۍ انجکشن ولګوي خیر په سباله باندې ډاکټر د سپایک خواته راشي او د دې لاس کې یو کوپړۍ وي کومه چې د سپایک د مور وي سپایک ته پته ولګي چې زما مور ځان وجلی دی ډاکټر سپایک له کوپړۍ ورکړي ورته وایي چې دا د نورو کوپړو سره کېده نو سپایک وروخیږي او د ټولو نمبره دا کوپړۍ کېدي خو دې ټیم کې الپا په دیو باندې حمله وکړي نو ډاکټر او سپایک لاندې یو کډه کې پټ شي خو دا الپا چون کې ډیر طاقتور وي دا ځمکه کې لاندې لاس ومنډي او دلته نه ډاکټر ویستل غواړي نو دې ټیم کې سپایک دې ته د نشې یو انجکشن ولګوي د کم په وجه باندې چې الپا بېهوشه شي د دې نه بعد ډاکټر سپایک ته وایي چې دا ماشوم د ځان سره یوسه او واپس خپل کلي ته لاړ شه نو سپایک د دې خبره ومني او واپس د کلي طرف ته را روان شي د څه وخت مزل نه پس اخر کار دا خپل کلي ته راورسي او دلته کې د ګیټ مخې ته وړوکی ماشوم پرېږدي او واپس مینلینډ ته روان شي ماشوم د جیني نومې ښځې ته میلاو شي نو دی د جیمي خواله یوسي دې سره یو خط هم وي د خط نه جیمي ته پته ولګي چې زما ښځه او زوی مینلینډ کې دي نو دا د مینلینډ طرف ته منډه شروع کړي خو اوس اوبه دومره سیوا وي چې دې باندې څوک اوښتی نشي جیمي ډیر زیات خفه وي دې خوا سپایک مینلینډ کې ناست وي او یو مایي په اور باندې ایښی وي چې دې ټیم کې څه زومبیز د دې طرف ته را روان شي سپایک خپله لینده راواخلي او دا زومبیز په غشو باندې ولي خو چونکې زومبیز ډیر سیوا وي نو سپایک دلته نه منډه شروع کړي خو بیا یو داسې ځي ته ورسي چېرته نه چې مخکې لار نه وي دې پسې شاته یو زومبیز را روان وي سپایک ورته غشی راکاږي او سر ترې ولي او مړی کړي په دې ټیم کې د جیک نومې کس د سپایک نه بره ولاړ وي دا چې د سپایک مقابله وویني نو ډیر زیات خوشحاله شي نو دې ټیم کې څه زومبیز نور راشي او د سپایک طرف ته ور روان وي خو جیک سره هم نور ملګري وي او دا ټول دې زومبیزو باندې شروع وکړي په لږ ټیم کې ټول زومبیز مړه کړي د دې نه بعد جیک د سپایک خواته راشي او بیا یې خپل ټیم کې شامل کړي په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ